دلته کبني باغ کې هم که څوک هم چا سره افسر سره رابطه لرلی شي پلیز ما سره دي رابطه وکړي. السلام علیکم ګرانې مینهوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی، تاسو په سټارټنګ کې دا ورکوټې شاندې کلیپ هم کتلی وي. دلته کې کمپني باغ ته راغلی یم چې چا سره د افسر نمبر وي، افسر سره رابطه کولی شي نو ما سره دې لازمي رابطه وکړي. خپل مور یې مړه شوې ده، پلار دویم واده کړی دی او میرنۍ مور یې ده. میرنۍ مور چې دی نو بوډا سړي له یې ورکوي او بیا دې پسې کسان لګېدلي دي، دارالامان ته یې لیږي. نو دا چې دی نو هغې نه راپټې شوې ده، دا اکټره هم ده. نه فلمونو کې کار مې نه دی کړی، خو اکټینګ سره مې شوق دی. دا دوستانو تاسو د دې جینۍ خبرې واورېدلې او بل خوا ته چې دی نو د دې دا بل کلیپ دی، تاسو دا هم لږ شانتې وګورئ. زه تاسو دا ښیم هم دا م وګورئ. ما یو اکټر وم، اکټره خو نه یم، خیر بس افسر خو مزې وکړلې، ایله بیله افسر ته میلاو شو. دا کم یو افسر دی، دا هغه افسر دی چې څوک چې دی نو علیشه پروموټ کوي او پروموټ کوي څه چې دی نو په علیشه باندې ښه پیسې لګولي دي او علیشه دې وخت د ده په سر باندې مزې کوي. نو ده ښه والا پیسې ورکړي دي. چې کومه صفا خبره ده هغه دوستانو زه تاسو سره کوم، ولې چې اول خو علیشه چې دی نو په کور کې وه، نو ده چې دی نو علیشه مارکیټ ته راوستی، یو فلم یې وله جوړ کړو، بل یې وله جوړ کړو، هغه په نیمه کې فلاپ شو. نو بیا چې دی نو شاید خان سره بلو شو هلته کې چې دی نو اوس ډانس کوي. نو خیر هغه د هغې خپل ذاتي کول فیل دی. خو دې ټایم کې چې کوم دا خبره ده د دې جینۍ په باره کې ده، افسر ورته میلو شو. نو افسر چې دی نو په فلمونو کې وله ځای ورکړو، نو هغه افسر سره دې وخت دا جینۍ ډېره زیات خوشحاله ده. اوس د دې جینۍ مور نه راځي، میرنۍ مور یې نه راځي، اوس دارالامان ته یې نه بوځي. سویمه دوستانو نن سبا چې دی نو رنګ رنګ دنیا د رنګ رنګ خبرې دي. بس الله پاک د هر مؤمن مسلمان او هر طور سره د په خپل حفظ و امان کې دي ساتي او بس غلط کارونو نه دی الله پاک د بچ ساتي. نو دا یو ویډیو معلوماتي ویډیو ما خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې مال څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د الله په امان، والسلام.